دا د جامو کومه سوداګري نه ده. د ښېګڼې او مرستې هڅه ده چې د افغانې مېرمنې د هرات زلزله ځپلو لپاره په کابل کې کړې. حسینه همدرد وایي د خپلو دغو کړېدلو هیوادوالو درد یې حس کړی. د جامو ټولولو د کمپاین کې ډیرو خلکو ونډه اخیستې او تمه ده د هرات په زنده جان کې به زلزله ځپلو ته ورسول شي. دغه هغه مرسته شوي کومکونه دي او چې زموږ د هیوادوالو لخوا څخه موږ راټول کړله، په منظمه توګه مو بسته‌بندي کړله او انشاءالله په لنډ وخت کې به هرات ته واستوو. زه خپله شخصا نشم کولی چې هرات ته لاړه شم، ځکه چې لاره زښته زیاته اوږده ده، ځمکنۍ لاره او زه وړکی ماشوم لرم. نو د هغه لپاره ما د خیریه بنسټونو سره په اړیکه کې یم، هغوی سره په تماس کې یم چې خپلې مرستې به هغوی ته ورتسلیموم او هغوی به یې هرات ته وړي او هلته به یې په هیوادوالو باندې ویشي. د حسینې د نیت او همدردۍ ډیرو ته د افغانستان په جګړه ځپلې ټولنه کې د یووالي نښه ښکاري، هغه ټولنه چې سیاستونو یې د ویشلو هڅه کړې. د خپل کور څخه مې دغه کمپاین پیل کړ او په دغه کمپاین کې یوازې خاوند مې راسره ملتیا وکړله او موږ یوازې همدا 2 نفره یو چې دغه کمپاین مو پیل کړی دی او خپلو هیوادوالو ته مو وویل چې باید موږ سره همکاري وکړي، کومک وکړي، خپلې مرستې موږ ته راوسپاري تر څو موږ هغه په منظمه توګه برابر کړو او هرات ته یې ولیږو. خوشبختانه زموږ ډیریو کابل میشتو هیوادوالو زموږ دغه غږ ته لبیک ویلې او خپلې مرستې له موږ سره شریکې کړلې. تر ډیره پورې زموږ دغه کمپاین په 3 برخو کې موږ په لار اچولی و چې هم جامې اوسي، هم د کور سامان اوسي او هم خوراکي توکي اوسي. خو د خوراکي توکو د کور د سامان په برخه کې دومره پرمختګ ونه شو، دومره لاسته راوړنې مو نه درلودلې، ولې خوشبختانه چې د جامو په برخه کې موږ ډېر ښه پرمختګ درلود او لا هم زه هیله منم چې تر هغه وخته چې زموږ کمپاین دوام لري زموږ هیوادوال له موږ سره همکاري وکړي، خپلې مرستې له موږ سره شریک کړي تر څو موږ یې په مناسب وخت کې له خیره هرات ته ولیږو، انتقال یې کړو، هلته په خپلو هیوادوالو باندې وویشو، هغه کسان چې واقعا هم ډېر زیات اړمن دي ورته. د افغانستان په ډیرو ښارونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د وسپنې صندوقونه هم ایښودل شوي. ملګري ملتونه وایي 17,000 کسان په هرات او بادغیس کې زلزلو ځپلي. زیرک شینواری، سیمه نیوز، کابل.